د ښځې شرمګاه یا کوسمو داسې تنګ کړئ. سلام دوستانو، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ او ویډیو هم ضرور لایک شیر او کمنټ کړئ. سلام دوستانو، کله چې په کوروالي کې مصروف شئ خو که د میرمنې شرمګاه مو سپینه وي نو ښه وي، او که چیرې د شرمګاه شونډې تورې او نظر مو پرې ولګېږي بیا د کوروالي ټوله مزه ختمه شي. دوستانو، د داسې کسانو لپاره زموږ نننۍ نسخه ده چې په اسانۍ سره کولی شئ چې د شرمګاه شونډې په اساسي طریقې سره سپینې کړئ او یو خوندور کوروالی له میرمنې سره وکړئ. دوستانو، چې کوم شیان ضرورت دی په دې ډول دی: اول، یوه قاچوغه په اندازه د غاښونو کریم او په یو قاب کې واچوئ او چې هر کریم وی کېږي، خو که کولګیټ به یې ښه وي. او بیا به دوستانو یوه قاچوغه د ناریال تیل هم ور واچوئ او دا دواړه به ښه سره مکس کړئ په قاچوغې سره چې دواړه سره یو شان شي او سپینې اوبه غوندې ترې جوړ شي. او دوستانو، داسې یوه قاچوغه د روز واټر هم ور واچوئ، د روز واټر هم ور اچوئ. دوستانو، دا شیان خو تاسو سره اول کور کې وي او که نه وي نو د ټولو شیانو 100 روپۍ هم نه کېږي. بیا یې د استعمال طریقه هم وګورئ. کله چې دا شیان سره یو ځای کړئ نو بیا یې داسې په شرمګاه باندې یعنې شونډو باندې داسې ووهئ چې له شونډو چې بل پلو لاړ نه شي، او 10 دقیقو پورې به مالش ورکړئ. نو دې سره به شرمګاه داسې سپینه شي چې صرف یوه هفته دغه کار وکړئ. او که د شپې لخوا وي او که د ورځې لخوا نو پوره ګټه لري. نو داسې سپینه کړئ لکه څنګه چې کاغذ سپین وي. شرمګاه به تیاره کړئ چې دعاګانې به راته کوئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو ډېر ژر تاسو وګورئ. او ویډیو هم ضرور لایک شیر او کمنټ وکړئ. که چیرې تاسو کومه پوښتنه لرئ نو په کمنټ کې موږ ته پرېږدئ چې ځواب یې درته درکړو. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان. بلې ویډیو ته انتظار اوسئ.